ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل د جمهور رئیس غني او ډونالډ ټرمپ له تلیفوني اړیکې کوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ولسمشر غني ته د سولې په پروسه کې د پرمختګ له امله مبارکي ویلې ده. ولسمشر غني په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ولسمشر ټرمپ پر سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ له امله مبارکي ویلې او د افغان حکومت او دولت په مشرۍ د سولې د راتلونکو پړاوونو له بریا ډاډ څرګند کړی دی. ولسمشر غني سره پاتې کیږو. ولسمشر غني وایي د طالبانو د 5,000 بندیانو د خوشي کولو په اړه هیڅ راز تعهد موجود نه دی. ولسمشر غني وویل د زندانیانو خوشي کول د امریکا صلاحیت نه دی ځکه دا کسان د افغان حکومت په بند کې دي او افغان حکومت یې په اړه پریکړه کوي. هغه دا موضوع په بین الافغاني خبرو پورې وتړله. پیروز الدین پیروز د عامه روغتیا وزیر پیروز الدین پیروز په نیمروز کې یوې غونډې ته ویلي په اجباري توګه له ایران څخه د کډوالو راشړل کېدو د کورونا وایرس د خپرېدو ګواښ ډېر کړی دی او په خبره یې له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه له ایران څخه یې هیله ده چې په ډله ییزه توګه د افغانان خپل هېواد ته نه راشړي. پیروز ویلي اوس په ورځني ډول له ایران له 2,000 تر 3,000 افغانان راشړل کیږي چې دې مسلې په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدو په اړه اندېښنې ډېرې کړې دي. منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په 400 کې یوې پراخې ولسي غونډې ته په خبرو کې ویلي د افغان ولسمشر اشرف غني پخواني ولسمشر حامد کرزي او ټولو هغو مشرانو مننه کوي چې د ازادۍ لپاره یې غږ پورته کړی و. نوموړي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوې هوکړه د کرښې دواړو غاړو پښتنو لپاره خزیری بللی دی او ویلي دي چې پی ټي ایم د سولې هرکلی کوي او افغان سوله د ټولو پښتنو په ګټه ده. بل خبر دا دی چې پاکستان د سپین بولدک چمن لار د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د بلوچستان ایالتي حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي په افغانستان کې د کورونا وایرس د پراختیا ګنګوسې خپرې شوې دي نو له همدې امله یې دغه لار د یوې اونۍ لپاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د یادولو ده چې د تورخم لار به خلاصه وي. بیرته کابل ته راځو. ولسمشر غني د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیرې راتنو مرسودي ته د میوندۍ ملالې میډال ورکړی دی. له ارګه د خپرې شوې خبرپاڼې له مخې ولسمشر غني دغه میډال نن په ګلخانۍ ماڼۍ کې نوموړې ته ورکړی دی. په پای کې یو ورزشي خبر راخلو. د 2020 کال اسیا جام سیالۍ چې پاکستان ته لرله د دوی په کوربتوب به ترسره شي هند مخالفت ښودلی. د هند کرکټ بورډ مشر سارب ګنګولي ویلي دغه سیالۍ به نه په پاکستان او نه به هم په هند کې ترسره شي او په یوه دریم هیواد متحده عربي اماراتو کې به ترسره شي او د دغه سیالیو لپاره چمتووالی روان دی. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.